له کندهار ښار څخه په شاوخوا 25 کیلومتري کې پروت د معلولینو دغه کلی شاوخوا 18 کاله وړاندې د یوه بهرني پانګوال په مرسته جوړ شوی او ډیری اوسیدونکي یې معلولین دي. دلته که څه هم د دغه معلولینو د سرپناه لپاره ځای شته، خو د ژوند په نورو ډیرو برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او د زیاتره کورنیو سرپرستي معلول کسان کوي. معلولتوب خو نو سخته لوړې وزورې لري. د روغ انسانانو دپاره هم دغسې تکلیفات شته په دې دنیا کې، او د معلول سړي دپاره بیا چې څلور اندامه یې نه وي، په دې کې خامخا ډېر تکلیفات راځي. د ژوند کور ژوند یې ور پر غاړه وي، د کوم کور شرایط چې دي، کور سرپرستي چې ده پر غاړه وي، خامخا ډېر مشکلات لري. نو موږ شکر الحمدلله بس ګزاره کوو میده میده ورسره. دوی له دې سیمې څخه CMG ته د یوه ځانګړي راپور د ثبت پر مهال ویلي چې کلونه کېږي په همدې کلي کې شپې او ورځې تېروي، خو د دې کورونو له جوړېدو څخه پرته ورسره چا بله مرسته نه ده کړې. شتن معتقده نو چې بله یو مرسته راسره وسي، بیخي اوس د هر یو پوره وړي دي د مایبین، د هر یو چې ووینې دغسې دي، دی ختم دي. که زما د یوه پښه پرې د یوه پښه مې سمه دا یم زرن چلوم، لا زه پوره وړی یم. مګر دغه خلک را دي دواړې پښې پرې دي، ټکور ټکور دي، در ما بدتره دي. حکومت دغه زموږ حالات د زموږ کلی د حکومت نه ویني، و دوی موږ نه ویني چې دغه اوس دلته خوري چې شي عیالداره نه دي، د دغو به غوړي نه وي، د دغو به بوره نه وي، د دغو به پلمېټ نه وي، دا په کور کې مریض لري، د دوا پیسې به نه وي، دوی موږ نه ویني. خدای تېرېږي په سره تېرېږي را تېرېږي. غني محمد کاکا په افغانستان کې د تیرو جګړو پر مهال معلول شوی. نوموړی د خپل ژوند کیسه CMG ته داسې کوي. ژوند خو موږ د خوارۍ نه یو، خو دا زموږ حالات ویني. دا سودا شهر دار کشیر ته 50 شی ورکوم، زه دا باسکټ ورشي وکېږم او راخه مې ورکوم، همدا به لږ تکلیف وي، خو ډېر تکلیف ده. نو څه وکړي، نو دغه ښکاره کښېني خو ولا نه پیدا کېږي. دغه موږ د مایبین کلی 200 کوره ده، موږ ته یا لس نومه راکړي یا اته نومه راکړي، ملک ته دا مشر ته اته لس نومونه د ملک ورکوي تر کومه یوه ورسوي. دا اګر داسې بېدلي خلک دي په وطن ته دا مجلسې والا یا اویا اتیا سل نومه ورکړي، ما ته لا اته نومه راکړي، هم باید اول خو زه مسا کوم، ما ته یې بالا راکړي وای، ولکه نو که موږ ته شاته کړې ده، خدای ستا کومک را چې کومک نه در سره شوی شي. موږ وایي 200 کوره دي چې اته نومه درکوي، په یو کال کې هغه پای ته لمبر نه رسېږي. په دې کلي کې د معلول کسانو د اولادونو لپاره یو لومړنی ښوونځی هم جوړ شوی. د دغه ښوونځي زده کوونکي په دې کلي کې د ښوونځي له جوړېدو څخه خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره د زده کړو په برخه کې لا ډېرې مرستې وکړي. دا شپږم کال دوغه کال به شي چې زه راځم، زه د مکتب څخه خوشحاله یم، درس راته وایي، داسې نه چې د درس نه راته وایي، درس راته وایي، هر څه ته خوشحاله یم. یخ کې ګرمي به اوبه راباندې راتویېږي، او په ګرمۍ چې ګرمي سي دوبی سي، بیا په ګرمۍ کې دلته لمرونه راباندې اچولو راوځي، او د موټرانو غږونه، موټرسایکلانو غږونه، زرنجانو غږونه، درس سم اورو، د استادانو د خولې خبره موږ ته سمه نه رسېږي. که څه هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې دې ته ورته کلي د معلولینو لپاره نه دي جوړ شوي، خو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې ژمنه کړې چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د معلولینو لپاره ځمکې بیلې شوې او ژر به د معلول کسانو لپاره کورونه ورباندې جوړ کړي. احسان الله کریمي، CMG، کندهار.